را باندې پیسې بند کړي کنه درته لندن ټول ګاډ واټ شو دام بند شوی او خلکو هم راکې ګوتې واچلې یا کسې را نه بوتلو زه وسایل و عبدالغفور سره پاتې شو سایل را نه مړ شو و ما عبدالغفور اعلان تان غوږ ونیسه خیر سره نور به موږ سره ځوان ملګري شته نه چې راله روش هی مونږ ناظر استاد سره خو خبره خو چې ناظر استاد سره مونږ غزلې ویلې دا وخته پرې به مونږ ورسره ناستو خو چې روان بشو چې کومه پرې به سره په لیار کې بېلیدونه مونږ به ناظر استاد نه قدم کې نه مخکې کېدو یا ګناه به راته ښکاره کېده او یا ځان به راته سپک به معلومېدو دی به مغ ځای ته ورسلو پا ډاټسن اډې ته لاس په میر کړو مونږ به ته دلې روان شو دی بېلې روان شو مونږ د ده په مخ کې یوه غلطه یوه پوچه خبره نه وکړې بس په ادبي مجلس په بس مباحثه به وه د اوس هغه خبرې نشته باندې چاله سره یوه ملګري جوړه نه شوه چې هغه شو هغه پوښتنې پاتن خلا کړه ته ولګېده خبره رانه دا اوتر صاحب ما وویل چې د دغو خلکو شعراو له قدر په زړه کې شته او که د بابا غوندې ګیلې له به دغو په زړه کې بیا اړولي وي او دغه شی ګیلې به د بابا غوندې بیا دا زموږ د توسې غوندې سپین روبي مشران هم دغه شی ګیلې بیا کوي که نه دغه خلک شعراو له خپل احترام خپله مینه او خپل قدر په زوی باندې ورکوي یاره نه خلک چې کم دي مخکې خلا چې خلک خو پیدلم او اوس خلا چې دي کنه تعلیم یافته دي او تعلیم یافته ته چې د کوم مشران شاعران دي د قدرتي انپړه دي سره چې دغه په وخت کې مدرسې نه وي استادانو کوونکلي استادانو وطن تر افغاني بیر سره ساتله او هغوی غوندې والې سره کړل د ټوکې و ټاکارې نه وي هغه خواونه څوکې به ورسره وي او مطلب دی چې وخانه پکې نه وه نو دا موږ سره هغسې مینه په دا نه کي چې اوس موږ داسې یو محفل جوړ شوی یوه جرګه جوړه شوې چې پکې وي دي چې ګورو موږ به سره دا غوي چې موږ به مشران شاعران نه راغواړو سپین ګیري دغو سره به ګوره نه کي نو دا چې دي که نه دا شپېتو چې شي ویشتو شي دا دغو تعلیمونه زده کړي زیات نسل لیکل شي شعر چې دی دا د خدای پاک براخه و دا سړي را ورکړي اوس که دار څومره څه وکړي هغسې نشي بندلی لکه یا شاعر له خدای شاعري ورکړي یوه بندې نور به په نثر لیکلی شي موږ به نثر نشو لیکلی خو خبره دا وي چې شعر کې به بیا دغې تاخون سوچ وکړه چې موږ انپړه یو یا تعلیم یافته سړی نشي لیکلی یا انپړه سړی دوله په کار و چې موږ سره ناسته زه به ناظر استاد سره کېناستم نو چې شعر به مې ورته وویلو یوه ورځ مې ورته وویل چې استاد دا ما چې لیکلی ما دا ټکی خوښ دی وایي چې تا چې خوښ دی غزل در وشخوالو چې بس بیا ما له څه شي له راته دي نو ما ورته وویل چې استاد ته خو کینه کې شوې خو چې نه پوهېږې که نه نو که پوهېدی تا به ما ته څه له ویلی شې ما دا ټکی ناظر استاد کې داسې اصلاح وه چې هغه به اول په خپله غلطۍ پوه کړي تا به محسوس کړه چې واقعي چې ما غلطي کړې بیا بیرته وي چې ګوره چې زه یې له ورټیکم ده ټکه تا ټکی به ایران کړو چې ده به ولیکلو وا به ورسره هغه کړو موږ به ورته وخندې چې خلاص چې ورټیک شو نو مخکې مشرانو شاعران یې زیات موږ نه خلک داره کشران شاګردان کرکه کي چې ما شاګرد نشته تقریبا چې زه پاچه تر چیتر نه شاعري کوم سره بده خبره راکې نشته ټوکې ټاکر بل داسې مین چې وړو کې سره کې نه غوتم ځان راته دغو نن کشر ښکاري
قدرتي خدای داسې طبیعت راکړی هېچا نه هم راته ځان مشر نه ښکاري کشر راته ځان ښکاري چې هغو سره کینم زه د دوی نه په نیچ خو بیا هم زموږ شاګردان شته دی هغه هم شته وجه دا ده چې موږ د دغې زمانې خلک شي علم چې وکړي بیا بل طرف لاړ شي چې خپله ژبه هېره نه کړي کمال دا دی کتونکو په الله تاسې یقین وکړه چې د اوتر صاحب خبرې د مو زړه نن ورېبدلو او هغه کوم چې کیفیت زه محسوسوم د ده خبرې که نه نو تاسې به محسوس کړی یو قسم درته کوم چې د مو په وجود باندې ویښتان ودرېدل چې د مونږ نوی کول دومره ولوېدو د خپل معیار نه د تعلیم د سره تعلیم دومره جهل چې اوس یو سړی وایي چې دا مشران دي دا نه پوهېږي مونږ د دوی سره ناسته نه کوو دا د جهل یوه وخیري حد دی په دغه حواله باندې مو یو شعر دی وایي چې خدای دې نه کړي ولوېږم زه چې د معیاره ولوېږي چې څوک هم د معیاره تیار مرګ دی بس مړ شه بیا په هغه ځای باندې ښیي چې معیار نه لوېږي د تو تعلیم دی په ګولې ولګي د تو په تعلیم ورپېره شه چې دغه رنګ مشران د تو نه پوه شو په زړه کې ګیلهمن وي بابا چې ګیله کړې وه په زوی یې کړې وه لوړجینو نه جدرون چې کړی وه په زوی یې کړی وه خوشحال خټک چې کړی وه په زوی یې کړی وه دغه شی تعلیم و دا شی تعلیم او تا نه بلکل ګیلې کېږي خو موږ تاسې به کتونکي پوه شو دغه مشران به موږ ګیله لا نه پرېږدو او موږ به دا کوشش کوو چې دغو مشرانو له موږ هغه مینه ورکړو هغه احترام ورکړو هغه قدر ورکړو چې کوم د دوی په موږ باندې حق دی و حق یې په موږ باندې جوړېږي چې دوی له موږ قدر ورکړو دوی له موږ احترام ورکړو دغه عمر چې خوړلی دا پوه شو چا پوره ده چې په دغه نن لاګیار یې پوه شو زوی په ګرځېږي دغو یې موږ دپاره د ادب مکتبونه جوړ کړي دي جرګې جوړې کړي دي د چا پوره یې موږ تاسې پوره جوړې کړي نن موږ دغو له ویو چې تاسې نه پوهېږو تو سره موږ ناسته نه کوو د موږ د تعلیم په بلا باندې ولګېږي موږ د په تعلیم باندې اور پرې شي موږ پر شاعرۍ اور ولګېږي چې دغه شا مشران دې موږ نه خفه وي کوشش به دا کوو ملګریو چې روچاتېږو به و دغو مشرانو له موږ احترام ورکوو او تر صاحب انشاءالله د موږ به دا وعده وي د تاسې مشرانو سره د رب صاحب د موږ دا وعده وي چې تاسې به انشاءالله موږ ګیله لا نه پرېږدو و انشاءالله چې په هر مقام باندې موږ تاسې له احترام درکوو و تاسې احترام مې موږ په زړه کې شته چې موږ درپسې د یخ سار نه راغلي یو نو دا یقین تاسې ولرو چې تاسې احترام مې موږ سره شته د تاسې قدر د موږ سره شته دی البته دومره ویلی شم چې د لوړ خلکو له زه دا پیغام ورکولی شم چې مهرباني وکړو دغه مشران په خوله کو دوی سره کینو د دوی نه زده کړه وکړو دغه مشران دي چې دا بیا تاسې له نه میلوېږي بیا به لاسونه سیلوي د مچ غوندې خو بیا به وخت تیر د ورخه او به بیرته نه جاروځي او نه جاروځي تیر ساعت به بیرته بیا او تر صاحب د کلام غوښتنه نه کوم کلام ورسره شریکه او خبرو یقینا چې دومره زور وکړلو چې د حد نه زیات یې خفه کړلم خو کوشش به مو دا کوو چې تاسې مو دغې ګیلې لا پرېنږدو کلام وګورم دا پهله بیرته په بل هغه وایم موضوع باندې ډېر مې ویلي دي یو بل ځای کې زین چې بار بار خواندم نوي کلامونه شریکه دا غزل دی چې لږ پکې زړه مې شوی قرار چیرته چې لږ پکې زړه مې شوی قرار چیرته داسې یو ځای وای مزیدار چیرته ډېره لا او چې ستا په درد و غم یې زړه وژاړي چې ستا په درد و غم یې زړه وجاړي چې ستا په درد و غم یې زړه وژاړي کوم دی اشنا یا داسې یار چیرته واه او عشقه دا لاره خو سره ته تلي عشقه دا لاره عشقه دا لاره خو سره ته تلي او چېرته مې بیایې زما کار چیرته وای هی ډېره لا ډېره لا او د شعر بیا وایه او تر صاحب ډېره لا شعر دی عشقه دا لاره خو سره ته تلي او چېرته مې بیایې زما کار چیرته او دومره وفا وکړه چې ویستایم دومره وفا وکړه چې ویستایم په واړه عمر کې یاور چیرته او ای زما زړه په داسې ځای کې خوښ وي ای زما زړه په داسې ځای کې خوښ وي چې سرې لمبې وي و انګار چیرته او مکتب چې
او چې په زخمي زړه باندې مکتانو شعر دی چې په زخمي زړه باندې پاهې ګدي چې په زخمي زړه باندې پاهې ګدي داسې طبیب ګورم هوښیار چېرته واه او مکتانو چې اوتار د غره په ډاډ کې کلی جوړ کړو اوتار د غره په ډاډ کې کلی جوړ کړو یاره ګورګورې شته انار چېرته ډېر ښه بیا وایه دا مکتب بیا وایه اوتار د غره په ډاډ کې کلی جوړ کړو یاره ګورګورې شته او انار چېرته ډېر ښه ډېر الله اوتر صاحب یقینا اوتر صاحب چې خوندور کلامونه دي تاسې پروردګار عمر ډېر کا اوتر صاحب ارڅو د مراکې په لور باندې چاپ شوي کتابونه کوم چاپ شته ده او که نه شته یو کتاب مې چاپ شوی دی د پسرلي په نوم باندې و هغه هم زه انپړه وم ما سره تعلیم یافته و داسې خاص ملګري ونه کړه ما چې کاتب نه راواخیستو همداسې مې پریس والا لاویر وړو ځینې غزلې درې پکې لیکلي و ځینې کې نیمې فکرې پرېښي نو غلطي پکې ډېره بیا د خدای دی ډېر خوشحال کي تاج محمد حاجي صاحب پیسې راکړې چې دا کتاب چاپ کړه نو ما وویل چې دا که دوباره چاپ کړې هغه پریس والا یې غواړي ټول هم دا دوکانداران یې چې کتاب بیا چاپ کړه راوړه یلې په منځ کې غلطۍ ډېرې دي پکې نو زه چې دا غلطۍ ته وباسم ما غلطۍ چا راسره مرسته نه وکړي چې ما ته وښکلې وای نه پوهېدم چې څرنګه یې لیکلي اوتر صاحب د دغه چاپ اثر نه بغیر د چاپ کتاب نه بغیر د نور د چاپ مواد شته یو کتاب مواد راسره شته یو نیم کتاب شته راسره نو اوتر صاحب تو ذکر وکړو چې تاج محمد مولا د کتاب دپاره پیسې راکړي نو دا بیا ښه نه وي چې دغه نوی کتاب پې چاپ شي نو دا نوی کتاب چاپ شي خو پیسې خو ما نه ولګېدې پیسې خو لګېږي پیسې ولګېدې او ما مخکې مې انټرویو کې ویلي په غره کې مې کلی جوړ کړی اوس مې درته په شعر کې وویل او سخته یخني وه ما چې دا بچي نه مړه کېږي او دا کوټه په جوړه کړه او زامن هم راته وایي چې کتاب د په تندر ولګېږي چې مخکې چې چاپ کړی خو اوس پلاره ژمی دی په غره کې پروت وي او دا پیسې ماله راکنې حاجي ماله 15,000 روپۍ راکړې او یادم بې دغه پېرې چې څو پېرې ژوندی تله چې کتاب خو مې نه چاپ کړی چې همداسې خو یې یاد را یاد کم نیکی کړی نو دا یې ما سره کړي اوس کراچۍ په دوې درې ورځې کې روان یم انشاءالله چې پر راشم په ګرمه شپو کې به کتاب چاپوم بیا مخ کتنه کوو کیدای شي چې تاسو غونډه ملګریو ته پکې ځواب وموکړو چې راسره پکې میلاو شي نور غریبي خو څوک تو اوس دا پښتنه خو نه وکړي خو غریبان خدای پاک په قرآن کې یې چې ویلي ما خو نه یې ما نو سره ویلې خو یې شاعران ما نسبنه طبقه پیدا کړي نو چې خدای پاک راته نسبنه وایي څوک په ما میرون کی اوتر صاحب کله کله زه ډېر مایوسي وی چې ګناه خو یقینا زه مایوسه شم بیا چې د توسه غوندې مشرانو تر څنګ کښېنم او د دوی خبرې واورم نو یقینا سړی مایوسه شي خو بیا هم د الله لاک شکر دی چې روغ جوړ و په صحت باندې یې برابر پیدا کړي او مزوره یې نه وي پیدا کړي نور پیسې ویر کړه او تلل ورتلل به دا الله په لوس کړي او د انسان چې کوم شی په قسمت کې لیکلی شوی هغه به رسېږي مزید به مو تاج محمد حاجي له به دا میسیج ورکړو چې اوتر صاحب کومه خبره کوي چې مو جمع و بچي نو د تو چې کومه مرسته نو دا به انشاءالله رنګ وروړي یوه ورځ به داسې رسي چې د اوتر صاحب کتاب به انشاءالله بیا د تو په لوس کې وي موږ کوشش دغه کوو چې موږ ملګري تر هر ملګري پورې مو دا آواز ورسوو چې د اوتر صاحب سره بلکل دغه مرستې لا ودرېږي او د کتاب غلطۍ هم وباسي انتخاب یې هم وشي او مالي مرسته هم سره وشي چې د اوتر صاحب په ژوند باندې د کتاب چاپ شي او تاج محمد حاجي صاحب ته هم خبر شي چې کتاب یې چاپ کړلو نور مزید به دنه به ته خاطر نه درنوي ځکه چې به د کومه مجبوري بیان کړه نو یقینا چې دغه دا ډېره د حد نه زیاته مجبوري بس هغه مجبوري حد وي او الله دې وکړي چې د اوتر صاحب په ژوند باندې کتاب چاپ شي او د پښتو جوړې له وسپارلی شي دا یو امانت دی او امانت بیا خلکو له رسول په کار هم یو غواړو د ټولو ملګریو نه چې کوم وسداري ملګري چې د اوتر صاحب سره خپله مرسته وکړي که یقینا درته وایم چې مو خپل وس وای نو ما به نن اوتر صاحب له ویلي وای چې اوتر صاحب مساوده هم راکړه او بالور انت خلاصه زه بیا ته چاپ کوم خو الله دې بس خصوصي رحم وکړي اوتر صاحب هر څو د مراکې په لور باندې او
بېوسۍ او دا شیونه بس الله دې لرې کړي موږ ټولو نه. د خیبر په خاوره باندې ادبي غونډې ډېرې زیاتې به وي او کېږي به، او لکه موږ څومره معلومات رسېږي بلکې د موږ په قومونو کې هم دغه شی شروع دی، تعصب ډېر زیات شعراو لار ننوتی دی. آیا دلته هم دغه شی تعصب زیات دی او که نه ګزاره کوي؟ نه، دلته د ټولو نه ډېر زیات دی. په کراچۍ کې موږ یوه جرګه جوړه کړې وه، په کراچۍ کې هم و، د یو بل قوم نه خلک راغلي وو، خو په هغو دا هم ورسره زیات کړی و چې په کاغذ به یې خره ته سپېرولي او وخت کو پک به یې نامه ولیکلی چې پلانکی صاحب راغلی، به یې په خط کې به یې ولګلو. نو مطلب دی چې جاګاړې او شورونه دلته خو اوس داسې حساب دی چې دغه اعتبار به مې جلوسونه وو، زه نه یم وروتلی. کله چې ویرووځې هغسې قدر پکې نشته دی. هر سړي مزدورۍ لپاره یوه اډه کولاو کړې چې دغې جرګې زه مشر وم، زه واکې ما سره یې، ما په هغه باندې خلک کیني وس کېږي، او شاعرۍ کې دا خبره نشته دی. ګوره چې کله یو اجلاس یا مشاعره جوړه کړي که پکې ولما کوي پکار دی چې د عبدالغفور صاحب غوندې، سایل صاحب د خدایي واخي، کوټ خان ذاکر، کوم مشران شي چې دا پکې مشر میلمه کړي. تاسو راولو امیر سړی راولو، دغه د ادب سره څه کار دی؟ او تر صاحب څه ګڼئ چې دغه تعصب په دغه شي کې به دغه ادب مخکې وده ومومي او که ادب وروسته پاتې شي، ډېر وروسته به لاړ شي؟ نو زه خو یم چې وروسته په دا پاتې کېږي چې د کتابونو نه، مطالعې نه شاعري دا را نه تیزېږي. د دوو شیانو نه تیزېږي چې یو په ښه موسیقار سره په محفل کې ناست وي او موسیقي واورئ، دا د ژوندی کوي، او یو چې شاعرانو سره کښېني او دغو سره خبرې وکړي، هغو سره یو غزل ووایي، نو انشاءالله چې یو غزل دوه به په هغه هفته نیمه کې لیکي، څله چې راوده سپړي. بلکل. او تر صاحب که موږ څو که نه چې کوم قومونه مخکې تللي دي، د هغوی وجه د هغه ده چې په هغوی کې تعصب نه و، هغوی کې مینه محبت اتفاق و، نو مخکې تللي دي. نو په کور ده چې که نور عام خلک تعصب کوي او که کینه بغض ساتي، خو وبوي چې ناپوهه دي. شعرا خو د معاشرې سترګې ورته څه وایي چې بیا دا داسې کور کوي، شاعر سړی داسې کور کوي، نو عام سړي نه خو بیا ګیله نشته. زه درته وایم چې په دغه محفل کې ورسره کښېنه، تا نه ډېر دودونه درکوي، خو چې داسې په مور ته تاو شي چې مړه شاعرۍ په پټي کې هم نه یې تللی، ښه بیا څه یې ورسره بله ورځ به ورسره غزل څه وایي، اجلاس له به څه ورشي، ویل کې ما تا ته څه پته وایي چې په دغه غزل ما څومره وخت تېر کړی، خو علي د سر په سولېدو مې ویښته وښکلي دي، ورته خبره دا وي چې ورته یې چې مړه بوس یې والي. نو مطلب دا چې شاعرانو قدر په کار دی. شاعر نه داسې خبرې راوځي چې هغه نه په پیسو جوړېږي نه په هغه جوړېږي، دغه زړه کې یوه خزانه یې هغې نه که چې شی راوباسي په مینه به یې ته راوباسي، او دغو خلکو داسې هغه شوري کړی. اوس هم دا دوې میاشتې وشي چې کواله کې ناست وي، اجلاسونه هم شي، زړه م نه ورځي. اوس بابا هغه را روانه و، بوټه هم لا ورته ماته و چې ښه څه پکې ووایي، څه رنګې څه ووایي. مطلب دی درې جرګې یا شنوارو دي، درې واړه سره په خپله کې نښتي. ویل کې د یوه اجلاس مشاعره یي، دا بل ویله نور رسي هم بابا جرګه او دا هم جرګه، تاسو خو بابا قدر نه کړو، تاسو سره خپله کې نه، خو بابا اجلاس او بابا مشاعره ده، ته مې له رسه، دا مې له رسي، یا هم ویله نه رسي، یا یوه له نه رسي، بل بل له نه رسي. ځانونه مشران کړي، شپې ګورې د شاعران یې وته غزل ورسره نشته. او تر صاحب خبره متوم بخښنه غواړم، بابا خو شینوار یو بابا نه دی، دا خو لرو برو پښتنو بابا دی. داسې ټیکه کړی دی چې په سلمان اغله نسکي ویسر شي خبرې کړي چې دا به چې دوی داسې کار کوي، د بابا دا نامه به ورکه نه کړي. نو بابا نامه به خود ورکېږي، مشاعرې به هم په ختم شي، ورڅه په ختم شي. او د بابا دا سخته شاعري چې اصین څوک نه ګوري، که ډېر غټ تعلیمي چې هغه هېچا سره هم نه ګڼېږي، خو د کتاب ګوري، نه به بابا شاعري ګوري چې نور ژبو مطالعه ورسره وي او هغه نه خبري. بابا شاعرۍ کې خو خپلې ژبې څه شی نشته دی. پښتو د ژبې خدمت خو داسې وي چې هغې که هغه بابا په شاعرۍ چې ځان پوهی، نو نورو ژبو نه چې واقف وي بیا به پوه شي، لغت یې سره پوهی سر. بابا په شاعرۍ اول زه درته یم چې 50 کاله 80 کاله 40 په پېره شاعري به مو کړي، نو چې زه په نه پوهېږم عام خلک به نور څه پوه شي چې ما کار همدغه دی چې په شاعرۍ کې ښه زه په نه پوهېږم څه شی. الله دې رحم وکړي. او تر صاحب څه کول پکار دي چې دغه اختلاف د منځه ورک شي؟ باید چې دا ورک شي. دا خبره ده چې دا خلک د نامې جامې وګیري چې زه صدر یم پلانکۍ جرګې او زه هغه یم. مونږ جرګه وه، حکومت راله 15,000 روپۍ هم راکړلې تنخوا هم وه، او اینه د کلیوالان و همزوله یم و
ترانسپورټ ملګری یم عبدالغفور و ما ورته وم چې راواړم سړي را سره نشته 15,000 روپۍ تنخوا هم دو چې دا جرګه سره په شریک راباندې پیسې بند کړې که نه درته لینډین ټول ګډوډ شو دا هم بند شوې او خلکو هم راکې ګوتې واچلې یا کس یې رانه بوتلو زه و سایل و عبدالغفور سره پاتې شو سایل رانه مړ شو و ما عبدالغفور اعلان تان غوږ ونیسه خیره سره نور به موږ سره ځوان ملګري شته نه چې راله راشي هی مونږ ناظر استاد سره خو له خبره خو چې ناظر استاد سره مونږ غزلې وویلې دا وخته پرې به مونږ ورسره ناستو خو چې روان به شو چې کومه پرې به سره په لیار کې بېلیدونه مونږ به ناظر استاد نه قدم کې نه مخکې کېدو یا ګناه به راته ښکاره کېده و یا ځان به راته سپک به معلومېدو دی به مغ ځای ته ورسلو پا ډاکټرسنو اډې ته لاس په میر کړو مونږ ته دلې روان شو دی بېلې روان شو مونږ د ده په مخ کې یوه غلطه یوه پوچه خبره نه وکړې بس په ادبي مجلس په بس مباحثه به وه د اوس هغه خبرې نه یو یقین ولره چې بالکل د مو زړه نه غواړي چې زه تونه کلام غوښتنه وکړم چې ټوله ورځ درته ګڼې که خو کتونکي به دغه ټینګې په انتظار وي کوم کلام ورسره شریک کړه نو بیا به مرکه غونډوو وایي چې د اجران دومره غمونه لکه د ټولې دنیا د هجران دومره غمونه لکه د ټولې دنیا غمونه وګرځوم دغه بارونه لکه د ټولې دنیا وایي یوه لحظه یې مخ ښکاره کړو بیا یې بېرته رانه پټ کړو یوه لحظه یې مخ ښکاره کړو بیا یې بېرته رانه پټ کړو او منم دومره نسانونه لکه د ټولې دنیا غرونه ډېر ښه و خدای زړه مې ورته ټینګ دی شپه او ورځ پرې راورېږي خدای زړه مې ورته ټینګ دی شپه او ورځ پرې راورېږي و هر یو یاد د ستا یادونه لکه د ټولې دنیا غرونه او هسې زړه وړوکی ښکاري ګینې دې جهان هغړ دی هسې زړه وړوکی ښکاري ګینې دې جهان هغړ دی او پکې ښکاري دومره غرونه لکه د ټولې دنیا او باغ د مینې مې سمسور دی کاشنا مې چېرته راغی باغ د مینې مې سمسور دی کاشنا مې چېرته راغی په شیندم دومره ګلونه لکه د ټولې دنیا غرونه او چې بنده ته مې اسره شي او په تمه ورته ناست او په تمه ورته ناست وم شي په ما دغه وختونه له ټولې دنیا غرونه او مقطع و چې تا او تره دلته رنډ شو چې د عشق منزل ته راسې ته او تره دلته رنډ شوې چې د عشق منزل ته راسې دومره نور شته مزلونه لکه د ټولې ډېره له کتونکو او اورېدونکو دا اوتار صاحب چې ګټورې خبرې او خوندور کلامونه مو ته نه واورېدل اوتار صاحب د پروګرام غونډوو او انشاءالله موږ به کوشش دا کوو چې داسې یوه ورځ به راغلې وي چې موږ به سره د خپل ټیم د خپلو همکارانو به راغلم و دلته به انشاءالله موږ ټوله خپل درناوی و خپل به ټوله انشاءالله موږ هغه د مشرۍ یو پټکی در په سره وو چې کوم د تو په موږ باندې حق دی و انشاءالله موږ به کوشش دا کوو چې تاسې مشران موږ ګیله لا پرې نه ږدوو د خپله طرفه موږ کوشش کوو نورو خلکو له به ترغیب ورکوو چې د مشرانو قدر احترام وکړو و انشاءالله کتونکي اورېدونکي به ټول هم د موږ سره په داسې کې بالکل شانه به شانه به لوړ وي د پروګرام اخري مرحلې دي او که کوم پیغام لرئ نو بالکل بشپړه توګه باندې په زرهاو خلک د تاسې اواز واوري بالکل خپل پیغام ورکولی شي بس زموږ خو دا پیغام دی چې ځوانې طبقې او نوي کله دا پکار دي چې د مشرانو عزت هم وکړي او تعلیم هم ترلاسه کړي او د خپلې ژبې خدمت وکړي او د خپله خاور او د خپله ژبه او د خپل وطن وړاندې بوځي چې په دوو کې مونږ هم یو شو الله دې وکړي اوتر صاحب الله دې وکړي بیا هم اوتر صاحب په پروګرام کې د وخت راکولو غرونه او نړۍ مننه کوو تاسو ډېره مننه کوو چې په دا تنګ لنډ وخت کې دره لرې راغلو خرچې مو وکړې تکلیفونه مو وکړه موږ ورسره خولې د کلي نه را روان شو تکلیف خو ټول د تاسو دی خواري خو ټول د تاسو خدای تاسو په ځوانۍ برکت کړي خدای خوشحال کړي ډېره مننه دا تاسې حق ته په موږ باندې موږ بیا درپسې ځو بیا انشاءالله تاسې تر څنګ ناسته کوو کتونکو او اورېدونکو دا اوتر صاحب چې ګټورې خبرې او خوندور کلامونه مو ته واورېدل تر بلې خپرونې خلیل افسانه پرېدی سره د خپل همکار ملګري ابرار شاه ابراره په دې غواړم اجازت
چېرته چې وخا د باد او بریالي اوسو د لوی الله په امان.